أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوي کستا سره جدا شو جګړه نه کوله د سورې الفاظ مخکې کړه نور سره جنگ کوي به کدا خلک جدا شو تاسو نه فلم يقاتلكم الله جګړه تاسو سره ونه کړه وي غرزول الیکم تاسو رسولها فما جعل الله لكم نذكر زول الله تعالی علیهم پای باندې سبیلا لار د جګړې صلح د سره وکړه تاسو سره جنگ نه کوي تاسو سره پټړم دي به سره کار لري کار چې لري دا ظالم سره به لري وصلی نور منافقان به لري بعض کافرانو دي شدي تعالی مو چې ورسره پکې نه کافر رمې زدر کې نه ولیکن موقی لګوري چې کله خو د کفر حکومت راغی به ټول نګټ کافر دار الله دلم گزار پکار دي بعض منافقان دي کنه چې مجاهدینو زوري اسم نوې قرار ناس ګرځي را ګرځي کافر سره نو ودرېږي خو چې کله د کفر حکومت راشي به نو دې کفر تعالی معلومیږي کافر به دومره ظلم نه کوي لکه دا سالمانه شي کوي الله چې دا خو مو چرته گیر کړه ټول نه مخ یو دې کار پکار دي دا مخ نه رخصت کې لري کوي ستجدونه زړه دې چې تاسو مونږ ته الله وینور یریدون اراده لري چې تاسو نزان پامن کیږي وای منو پامن کیږي د خپل قومنا وکلما ارکل چې وافشل الفتنه دې کفر او شرک لا ورکی سفیا سب کې ور داخلي بیغت کافر داره موقی لګوري کستاسو نه جدا نشو ویل قدامانه وینه غرض ولیکم تاسو خبره رسوله ويكفوا بند نکړه ایدیوم دا الله سن تاسو فخذوهم نویني سي وقتلوهم وجنه چرته مچ مند کړه او دا خلق الله تاسو یما جعلنا من غرض ولیکم تاسو علیهم بدیمان سلطان مبینا دلیل کارا دوی سره اوس گزار پکار دي ورسات بیان دي مؤمن دی مؤمن هو چې قتل کې اې دې بصورت حال سي الله کفاره ورکړه دیت وما دې نه بل باب دریم جامعات کې باون کړی چې کله واقعتونه خلک کوي دیت دیواله وما كان للمؤمن ان مناسب مؤمن لا شيء هو شيء مؤمن مگر په خطا استثناء منقطع شي دې کمانه د نه پوښتنه معنا بدای مؤمن نه دی وجره مگر په خطا دا خبره به غلط را ډیر مؤمنان وشلي قصدن بلکې دې کې نه معنا وکا ندی جایز مؤمن لا شي هو شي مؤمن مگر که وجنی په مخطا چې په خطا هو وجره نوس حکم واوري کار دې کو ایسه سړی وجل شي گاډي چلو سړی دیوالو مور دا په تور مثال په بچي ورواو ته غیر اعلان دي مړی کې اې دې صورت حال ومن قتل مؤمنا چاچی وجر مؤمن په خطا فتحرير رقبه لازم نه بده باندې ذاتواله د مؤمن سرت غلام آزاد دیت بمور کې الله تسلیم کړی شو اله علی ان در مقتول الله درې کالو کې مسلمان تسلیم الا ان مگر کچرته صدقه کینو خیر دې مړي وارثانه ویل ټیک ده زمنګ دارور تاسو وجره په قتل خطا پیسې بس موږ نه غواړو معاف شمه دیته علماء مختلف توجیهات کړي چاوي چې سلو کال چاوي زر دیناره چاوي 12 درهم چاوي 200 غواګانی چاوي 200 غړي بزي چاوي 200 جوړه جامې موجل قران کې لیکلي دي 2040 تولیس پینځر زه حساب کو بیا غل ورکا فإن كان ذا سمير راجه کا دیکي مؤمن لا یو سړی د حربي ری خو لیکن پای کې یو مؤمن دی انت وشيږي اته وجلو فإن كان من قومنا الله کچرته دا مقتول دا قوم نه دشمن دی استاسو وهو مؤمن او حال دا چې مؤمنو فتحرير رقبه مؤمنه لازم ده په باندې ذاتواله د مؤمن سټ دیت ورې څنګه کرنا کې یو خدا وشي غلطا د کافر اوسې کې ولی هجرت نکاو دویم داغه وارثان کافر دي
دې قول نشي ورکړي وان كان من قوم دې کې دوه قول دي یو قول دا چې دینه مراد زمي دي وجلو دویم قول مفسرین ذکر کوي چې دا مؤمن دی راجح دا چې دا مؤمن دی ابن جرير دی وغيرها ذکر کوي وجه دا چې باس په مؤمن کې دی وان كان من قوم بينكم کدا مقتول دا قوم نه چې ساسو دی ما بین کې ولوزي لازم دی په تاسو باندې دې تسلیم کړئ شو اله علی ان ددلا وتحرير رقبه آزاد والد مؤمن سټ وشو سړی دی دیت نه مؤمن غریب دی آپ سے گئی دو میاشتې روشي باندې پر لا بشي دغه به نه هغه مورم داخل لا چې بچي مړ کی هغه ډرایورم داخله چې قتل وکي سړی والو باز خلک وایي کنه دا خو مړه مونږ معاف کړیو هغه زندان متیر کې دا خو دغه حق دی دا در باندې الله حق دی دغه چې کله 2 میاشتې روزنه سينو مرز پر راځي سړی باندې شرط کې به مرز معاف دی شلوجي دني وري مرز باندې راغی په زنانه یې په سړی چې کله پاک شو جوړ شو به به وشته روزنه شي دې ترتیب دی پیسې مېسیم دې کې نه چي فقہ اسلامي کې لیکلي چې اوس ډرایور وایي زما مال ورکم نه روزي بنسي دا ولی یو خو دې سړي به احتیاطي وکړه دویم کې دې چې دا سړی لوي شوی وي کوم ته وشلې داغه بد الله بندګي کړي واغله څومره ګډوډ کې آیات باندې سوال دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نه خطاو نشي نو پورته دي نور څه جرم کړي دي اخو دوا چې بچي باندې ورواخته مړ کې یہ حدیث دا مقصد دی دا مور الله په دنیا کې زرا ټینګو منه لیکن په دې دنیا کې کفاره ور کوي کنه دې مطلب فمن لم یجد کوشش وکړي چا چې مونږ نه کړه الله تعالی دا مخې شوینا فصيام شهرين متابعين لازم ده په باندې روزي پر لپسې دمشق توبه من الله دا کار در باندې لازم کې الله د وجه توبې د الله نه د الله روخانه توبه در باندې رااله مفعول له دی الله تعالی علمن پویا حکیمن حکمتون والا وشو سړی دی مؤمن قصدن وجلو اې دې په صورت حال الله همیشه په جهنم تمره صح حکم ومن يقتل مؤمنا جاء وجل مؤمن قصدا فجزاؤه ذري شری بدل چې الله جهنم ده خالدن فيها همیشه به پاږي کې مرتکب دي ګره کبیره او کافر نه دي دا بسنګال ته همیشه یو قول علماء ذکر کړی چې آیات منسوخ دي ظاهر دا معنا سورې دي کې منسوخ آیاتونه نشته خالدن دا کې نه مقصد طویل نه ډیر وخت بدا وشيږي به الله را بارک دریم خالدن دا معنا چې دا قتل ځان له حلال غړي یو په خپل دا سره بیمانه شو څلورم خالدن همیشه به بدی کې توبه وینستا پنځم خالدن دا بناله په تغلیظ لکه یو سړی چالو چې ګوره سم سړی چې وژنم دي نور مرتکب دي ګوره کبیره کافر نه دي د انسان باندې ورځ آبار کی الله غضب کړي په دې معنی او لعنت کړي دی وعد له عذاب عظیما در تیار کړي الله عذاب ډیر لوی ورسات کی اوس باندې بل حکم کوي تحقیق بالله کوي بعض مجاهدین په سفر روان وو یو سړي ویل السلام علیکم کافرو یوی ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله صحابي پورته کې براز مې کې وشتي وشلې دا خمر موږ د ډار نه ویلي الله ویل چې کله وشړي لا اله الا الله ویلي سلام در باندې واچو پریدن اورا کار سره ملره هر چې غنیمت دا طرف کوي الله سره خدای غنیمتونه نور بدل کی یا ایها الذين امنوا ایمانوا علاو چکل روان وي په سبیل الله د الله په لار کې فتبینوا نو تحقیق کوي تحقیق یو تثبیت یو بل تحقیق چاوي دواړه یو شی دي لیکن راجع قولداري تثبیت مقدم دی په نسبت سره تبیین ده اول دا اصلي ثبتول پکار دی غیر اور سبه تحقیق نسمو یا کوم مؤمنی
لاړ به جنت له کافری بس لاړ به جهنم لا نه حقیقت پکار دی ولا تقولوا مو لمن القى اليكم هغه چاله چې وی غرزول تاسو السلام کلمه اسلام السلام علیکم در اسلام علامه وا یا اشهد ان لا اله الا الله دسی ورته مو چې لسم مومن ته مومن نه صحابي اسړي وښلو چاته پوښتنه وکړه دا ولي ودا خمرس موږ ډار نه وښنو ویلي اسامه سے ابو خالد دا کار کړو کنه اسامه رضی الله عنه سړي په روانو دی هغه کلمه شهادت ویلي دوی خو هغه پرش دی بل صحابي ځان راوسته کې ته مسلمانانو هغه چې تور پر اخلاص هغه بداستري ور دوه پړکې نبی صلی الله علیه وسلم غصه شو اسامه لا خالد ابن ولید مې سره د شو وجلو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تیز له شریک کړو اللهم یا الله زبریم دا کار چې خالد کړي اغله به بخنه مغفتا خالد او اسامه مجرمان نه و ځکه هغه اجتهاد کړو اجتهاد کله حق له سره ورشي کله خطا شي دا نه صحابه بد کار کړی دي ایم کار کړو تب تغونه تاسو رټوي سامان د ژوند نه وي نو فیند الله د الله سره مغانم کثیر ډیر غنیمتونه لري اې دې اصلي د وجنه نه مې وجنه وسلو اذا ځکه مو وجنه مخه تم نشوي ما در باندې احسان وکړو كذلك ذقشان كنتم تاسو من قبل وړاندې فمن الله الله يسارك عليكم بتاسو بتبينوا تحقیق کوي تو صحابه خو نه و كنتم څنګه ویلي جواب دا چې كنتم مراد بعض دي ټول نه دي ان الله بما تعملون خبير يقين الله پاک عمل چې کوي تاسو خبردار دی ترغیب الجهاد بل طریقه حاصل به دی یو سړی مجاهد دی څنګه کې ناشي دشمن په خلاف بل سړی کار کې وشي منځونه دی روزي دی ذکرونه دې دواړو مابین کې الله ډېر فرق دی ډېر فرق ډېر روچي درجه دی حدیث کې اصل درجه دی وی درجه بل درجه مابین کې مسافه زمکو اسمان امام شافعي شیر ویلي وی تموت الاسد في الغابات تموت الاسد في الغابات جوعا وما تدعون تاكله الكلاب وی بغرونه کې زمری دلوګي نه مړ شو مجاهدین یادې د زمرین د اسلام ودا دلوګي نه مړ شو وما تدعون تاكله الكلاب وی د کار کې ګډي مړي شو کوګرا کې په کو ناټي وکړه اې دې خلکو سره دا نه چې دا چکني وخورو هغه بخورو وی دې د خېټو غم وړي کم شډیر خلګيږي امام شافعي او خو ډېر اوچت مجاهد انسانو لا يستوي القاعدون ندي برابر دانا سممناون غیر اولید برابر چې ندي خواندان د تکلیف چک جوړ دي چک که برابر دي څوک ندي برابر والمجاهدون الله مجاهدین د الله په لار کې بخل مالونو ځانونو ورکړي الله مجاهدین بیا اموالهم چې جهاد کې بخل مالونو ځانونو په دینه سمانه درجه اوچت درجه کې وکل سره جواب سوال نبی خو زمون غري منځونه دي عبادتونه کې پیدا نشته نه کوي نه الله یې خپکیږي ما تعالی جنت درکو هغه ډیر اوچت خلک دي یعنی د دې خلکو چې دا کم ناس دي د عبادت موږ دې روزه را دعوت ته قیام الليل دې انفاق دې دام به نه چې الله وي او فرق خوشته کړه وکلن دایو سره وعد الله الحسن الله وعده کړی د جنت ورکړي دي مجاهدین په دینه سمانه اجر عظیم په لوی اجر لوی اجر سره درجات فسری نقطه بیانې درجات کې دال را جیم ادري واړو صبر دی لیکن د دال او درا د اسوار دی پروت د جیم د اسوار دی ولاړ زورونه قدري واړه دی لیکن ورسنه اسوار چې هغه ولاړ دی دغه شام مومنان خطول دي خو مجاهدین الله ډیر وچت اي کې به حال دی بخنم دو رحمت دی او دی الله غفور او رحیم ورسره کې جواب سوال زجر دی اشاره هجرت نه کوي بعض خلک دي دار حرب کې فراتري بالکل سره هجرت کوي نه چې ته پوښتنه کې ولی ملائکه ته پوښتنه کوي کمزوري ونه تشي خلق الله ډیر بد انجام دي ان الذين يقيننا انسانان چې وفات کړي دوی لره ملائک ظالمین انفسهم په دې شان چې ظلم کړي په خپل ځانونو په تر د هجرت
سوچ هجرت نه کوي دوی سره فزانو کې ملائک جوړ دراشي نو قالو ملائک ورته په ما کوم بسال کې آشنانو ولې مهاجرت نه کوو قالو دیو جواب کوي چې كنا هم کمزوري غنل شي په الارض پزماګه کې دې کمزوري جواب ولسمك الله فراخ نو قالوا ملائک ورته وی علم تكن ارض الله واسعه نو اسمك الله چې هجرت هم کړې پیا پاږي کې اسمك فراخ نو وا نو دا کوم خلک هجرت نه کوي عمره شو زې کوم زې الله جهنم له ډایرک شي تمره صح حکم دی فاولئک ذا انسانان زیاد دوی چې الله جهنم دی وسات مشیر اور بس ورته کو درې کسان دا بر جهنم نه بچي یو هغه سړي چې کمزوري دي زنانه او ماشومان دې طاقت نه لري الله چې وځي چې کمزوري هم نه خزم نه ماشوم هم نه او به بدل حق کاوړي راوړي الله یې ور شو کنه وځه ته تر مانه ځه عزت به سو کیسه مری دار حرب نه دار اسلام له یو د بدعت محلیله د سنت محلیله کم ځای کې چارام کېږي هغه ځای چارام نه کېږي کم ځای کې اشاره بدن سره هغه ځای کې چې نه کم ځای کې چې سیدت طلب کېږي هغه ځای چې نه طلب کېږي دا لازم دي چې ملک نه ملک لار شي دی ور سوالای نه بل الا المستضعفين مگر هغه انسانان چې کمزوري دي مې رجال دي سړو د زنانو او ماشومانو نه لا يستطيعون طاقت للتدبير ولا يهتدون سبيلا ندو الى معلومه الله حيله معنا تدبير وتوب طریقه نه پوي اولئک دي خلقونه تجال الله یوري فاولئک ذا انسانان چې اصل الله نشدي الله له شبکنه بو کې ددینا وکانه الله دې الله معافي کون کې غفور بخون کې معاف بم کم ورسا کې جواب سوال کوم هجرت کو کور برنه پاتې شي الله زبنا شا کور نه درکم هجرت ولا حالات وکاته دلته چې یو کور به لرو شلال تراخ شو کور نه راوړل ومن يهاجر شاء هجرت وکي في سبيل الله اذا الله فلار کې یجد فلار زي مندب کې بدل لار کې مراقمن معنا ډیر سینه دو شه دو ډیر کور نه الله درکم وساعتن فراخیم څومره فراخي پیراله څومره خوراکونه اسکا تعلیم ومن يخرج تر جواب سوال یو سړي راځي هجرت خو په خدا او شو څنګه کور وته مر پیراغه بمبار په شو ایدا مهاجر دیکنه الله بالکل نیت باندې خبره ده ومن يخرج سوق شوته من بيدي دخل کورنا مهاجرن په دې شاعت هجرت کړي الله رسول الله هغه ځلا چې الله رسول امر کړي ایلاب معنا دلام هجرت کوي د الله رسول لپاره ثم پس دین هر اعلان کې د امر فقط وقع اجر د اجر واقع شو الله فالله دې الله بخون کې مهربان ما برکم درحمه ملهم سره وکړه غفور دا معنا چې څومره ګناهونه دي کړی هغه ټول الله معاف رحیم درحمه مل ورستا آیات دلیل پدې چې کله انسان هجرت وکي په دې باندې د ګناهونو الله معاف کوي ورسا کې بل حکم سړی په سفر باندې روان دی الله به قصر وکړي کنه مانځه کوته کا وایذا پاتیم چې روان وي فلارج پرېزمای کې فلیس علیکم نشه بتا شو ګناه چې قصر کې مې صلات د مانځه نه کم بوتا تقصر معنا کمه کوي اې دې سمانا غان یو معنا ده څلور منځونه بدل شو په دوا یو دویم وګت خیرات بدل شو په واړه دریم کله رکوع سجده مګه پات کېږي لکه صحابي چې نبی لګلو څلورم کله دوه رکعات په یو باندې بدلېږي مجاهد لا پنځم کله مونږ په اشاره باندې کېږي شپږم کله بلې مانځي کې حرکت هم کېږي دا ټول قصر کې داخل دي ان خفتم کوي ریدي چې عمل بوږي بتاسو الذين انسانان چې کافران دي کني ریدین دامن حکم دی عمر رضی الله عنه یا رسول الله
کچیرتا من پکې اطمینان کې مو بیا قصر کوو او دا الله سره کرم یې راکوي تخویف ان الكافرين يقينا غير مسلم كانوا دي لكم ساوذ پر عدوان دشمن مبين کارا عدو مبين کارا دشمن علامه دا چې مؤمن منزله پری دینا ورس آیات مسله الصلاه خوف ډېر طریقې علماء په دې کې لیکلي کتابونه پیلي کړي کله طریقه قران ذکر کړي توجه امیر د مجاهدین د خپل مجاهدین په ګروپ کې کټور په مانځ باندې ودري واسنه دشمن برید بني کی یو جماعت هغه د دشمن په طرف باندې ودري کی پیری دا بل دی د امام سره ورکات وکي چې کله یو رکعت وکي دا مسکون کی چې ورکات کړه دا د وسلار شاه مرشو کې لیکيني اقا مجاهدین چې کوم پیاره باندې ولاړ واغه د وسلار شدلتا د امام سره سلام وګرځي امام سره یو رکعت وکي امام چې کله سلام وګرځو دې دویم ګروپ له اوس په قول دی یو رکعت یو سره بلو کې بیا د دوی لاړ شي التا اقا مجاهدین چې یو رکعت اول کړه واغوي د راشي یو رکعت بلو کی مسالم دی وګرځي دویم طریقه را ده یو جماعت مرچو کې کېنه سيد امام سره یو رکعت دا دلار شلتا اقا مجاهدین چې ورس راغلي هغه د امام سره یو رکعاتو کې به امام سلام وګرځي دوی دی بلار شي مرچولا کوم مجاهدین چې اول یو رکعت کړي هغه دی یو رکعاتو کې ځان لا به دوی لار شي مرچولا اقا مجاهدین چې امام سره هغه دویم رکعت نیولې و هغه دی به یو رکعت ځان لو کې بعد دغه په شریک لري دې طریقې دي دغه جنگ امراضي منډ امراضي دا ټول معاف دي و اذا كنت د مسلم احتمام دي چې دې حال کې موږ پرې دي کله چې ته په بدوي کې بیره ودرول لهم الصلاه الى منس فلتقم ددريږي وړل منهم د دینه ما کسا سره راوادي خپل اصلي فاذا سجدوا شرکات وکي دلته سجدوا معنا د رکعات څنګه سجده معنا رکعات اختتام درشي نه ځکه سجدوا وليكون شيء من ورائكم ساس نور السورات شي طائفه اخرى بلړلا چې مونږ نه ده کړې و دې کې ساسره وليأخذوا وادخلي اخبر اسباب بچاو او خپل اصلي مجاهد سره مانځه کول الله استاذان سره ونی سا دانه بتی رہی لشنکو برغاړه کې شوري مخله دا ولی کې دې چې دشمن در باندې بریدو کې نه الله په داخله مانځه کې وسره شروع وکړه ود الذين الله يخو کړه انسانان چې کافران دي ارمان چې تاسو غافل شئ ان اصلاتکم د خپل اصلونه یادول پکار دي سپړل ځان په پیول او د خپل سامانونه فیملون بعملو کې علیکم تاسو یو حمله وس ملګری زخمی دي کلشنګو غاړه کې نیوینش یا صح باران دي چې مخ له غاړه کې د شواجو دا چې مونږ کوي کې دې چې سجده شي کینو د امیر پرې خټو باندې ککړ شي نقصان ورته ونه رسیږي دی وخت کې الله د غاړې نه الله کا خلل کې نه چې هغه سره کوټ کې دی کی خوا کې نږدې کېدا ترڅو چې دشمن په دا باندې خیس کوي نو بس نږدې د اثر بشراوال الله وي ولا جناح نشه گناہ علیکم بتاسو باندې ان کان بكم کوي بتاسو باندې zarar د بانان او کنتم یوینا جوړه چې کې د اصلاتکم د خپل اسلام وخذوني شیخ بل اسباد بچاو د دشمن نه بډار وشي کې معنا ده بیدار کلکو ان الله یقینا الله تیار کړی کافرون لا عذاب مهین عذاب سپک کله چې مون زاده کې مجاهد او صلی الله ذکر کوا معاذ بن جبل ویلي ما من شيء انجا من عذاب الله منه ايڅ شي نه چې سره د الله د عذاب نه پیژت بچکی کی په نسبت سره ذکر لا ذکر ډیر اوچت شعر فاذا قضيتم الصلاه الله ذکر مو پوره کې منس فذكر الله یاد کړه الله قیامن په ولاړو او بناستا والا جنوبکم پاړ خصاصو څه مطلب کله مجاهد پر صورتحال کې جنگي په ولاړه کله د صورتحال چې ناس ته چودري کې لګي کله د عالم په مجاهد راشي سملي کې نسیم نشي هر وخت الله یاد دی دویم
کله سړی جوړې نو قیامن ودرېږي کله مریضان قودن پناستا چې سخت مریضان پاړ هم الله یادوي دریم جگ جوړي په ولاړم الله یادوا کله پناسم یادوا پاړ باندې چې پروتي د شپې چې سملیم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې ود کېدون تقریبا سلوي قسم اسکار دا غنه نقل ابن قیم لګي ذات المعاد موږ نه به لسم نه دی یاد قوم لدا خبرې پکار دي قوم لدا چې انسان جن ورکول پکانه چې دا کافر وغه کافر دا خو امانت دی حدیث کې رسول الله فرمایي چې کوم کسان تاسو سره د دې صحیح تربیت ونه کې حق دی ځای کې د شي انسان د جنت به بالکل ونه ګوري دا خدای الله امانت دی دا د الله بندگان دي کینه ول قرآن لا اوس به دوی د تربیت کې چې کوم الله رسول ویل کې ګډ وډ کړه پښتنه الله وکوم فایزا پاتیم چې اطمینان کې شوي فاقه مصلاتن قائم کې منس په طریقه چې کوم بیان ده ولی ان الصلاه یقینا د مجده په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی وخت په وخت وقتی ورسات بل تسلی حاصل ادارې الله د دشمن په لټه کې سسته گئے ما کتا سمرمې خوري پام پوری کنا تو غلابین د جنت تمسات ایسات ملا يهودي نه نصراني نه ناري نه وسنانا ټول د مسلمانانو په خلاف راوتی الله تو غلابین د جنت یو تمل لري تو کله مقابله وکړه ولې ځان غفلت کې چولې ولا تهنوا مسستيږي په ابتغاء القوم په طلب د قوم کې تكونوا تاسو درد رسیږي فانهم يقينا علم رسیږي کما تعلمون لك تاسو را ته دردمن عام تک مړکی یو عام کی یو فرق لګ لري وترجون تاسو عقیده امید ساتي د الله نه ما دا څه شني ساتي هغه دی الله علیم په حکیم حکمتون والا ورساتوس سید د قران نبی صلی الله علیه وسلم له آداب قطاده او دیوبل سره پسغره باندې لانجر اله ابل سره څنګه یو دی يهودي کور کې کېخوا تلاشي چې کله شروع شو دی يهودي پر کور کې روه تا هغه ته خبرم نه دی ملګری قسم کو چې قسم په الله داتا سره ده نبی صلی الله علیه وسلم دی ملګری د قسم نه متاثر شو الله یتونه نازل کړ چې يهودي پر کې نه دی خبر پم ده کړه اته پویم نه دی در قسم نه متاثر کېږي ان انزلنا اليك الكتاب يقينا منازل کړه تعالی کتاب بالحق د پاره د انصاف دې کتاب پیدا سره لتحكم تو فیصلو کې بین الناس ما بین در خلکو کې بما پاغڅو اراک الله تعالی الله خودل کړي قران او سنت در فیصله کتاب ولا تكونوا مکی قال الخائنین خیانتګرو لقسیمن جګړه مار تایید والا حدیث کې دام راځي وی ګورئ زبشرم تاسو دوه کسان چې یو بل سره جنجالو کې په معاملہ یو په چالاکي زه هغه چالاکي نه متاثر شم دا فیصله غره وکم دا ګور تاسو د خیر نه دی بلکې د جهنم ور می تاسو نه کټ کې حق باندې خبره کوا بکنه غواړه د الله نه نبی خو ګنا نه وکړي جواب استغفار غوښتل خو زموږ سلزم ګنا نه دی نو درجه اوچتي موږ له تعلیم راکې ان الله یقینا د الله بخون کې رحیمان مهربان ولا تجادل باسم کوانی الذين دا چانه خیانت کوي چوری دي انفسهم دا خپل ځانونه ان الله یقینا الله مننه کې دا چا سره خیانت کړی دی اسی من ګناګار هر څوک خیانت کوي ګناګاری زما او سره الله یې نشتا آیات دلیل په دې چې الله به موږ سره کلمې نه کوي چې موږ ګناه پرې دو خیانت پرې دو